بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نیټورک اوومه ویډیو ده. مونږ تاسې په مخکې ویډیو کې د ترانسمیشن میډیا په هکله چې کله یو ډیوایس بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي نو دا معلومات په کومه طریقه انتقالیږي چې په دې کې مونږ تاسې ګایډډ او ان ګایډډ میډیا ویلي وو او بیا هم په ګایډډ میډیا کې مو ټویسټډ پیر کیبل ویلی وو چې مونږ ویلې ټویسټډ پیر کیبل کې بیا یو ټي پی او اس ټي پی کیبلز دي او په یو ټي پی کیبل کې مو د کیبل ټایپس ویلي وو چې مونږ تاسې په هغه کې سټریټ کیبل او کراس کیبل ویلی و چې سټریټ کیبل چې ده چې کله موږ مختلف نوع ډیوایسونه سره وصلو نو سټریټ کیبل نه استفاده کوو او که هم نوع ډیوایسز وي بیا کراس کیبل نه. نو په شپږمه ویډیو کې مو د سټریټ کیبل جوړول هم وویل چې عملی ډول باندې باید څنګه جوړو. پاتې شو کراس کیبل. نو که چېرته غواړئ چې کراس کیبل هم په عملی ډول درته جوړ کړم نو په یوټیوب کې هم دلته ماته کمنټ پرېږدئ، کمنټ راته یا د فیسبوک په صفحه کمنټ راته پرېږدئ تر څو د کراس کیبل په هکله هم زه تاسو ته عملي ویډیو جوړه کړم. له دې نه وروسته مونږ تاسې په ګایډډ میډیا کې مونږ تاسې کوکزل کیبل لرو چې کوکزل کیبل د څه لپاره استفاده کیږي او فایبر اپټیک کیبل لرو. نو راځو کوکزل کیبل ته. کوکزل کیبل هم د ترانسمیشن میډیا ده چې د نیټورک لپاره استفاده کیږي کله چې ترانسمیشن صورت نیسي نو د کوکزل کیبل چې و سابق د کمپیوټر نیټورک لپاره هم استفاده کیدو خو اوس د کمپیوټر نیټورک لپاره ډیر کم استفاده کیږي. زیات د کیبل لپاره چې دا ټي وي کیبل ده په هغه کې زیات استفاده کیږي او انټرنیټ هم د کیبل طریقه بعضی کمپنۍ پروواید کوي. نن سبا ډیر کم ده، په بعضی ممالکو کې شته خو نن سبا نسبتا کم ده. او د ټي وي کیبل لپاره هم ټي وي لپاره هم ډیر زیات استفاده کیږي، تلویزیون لپاره او ورسره د سکیورټي کیمروز لپاره هم استفاده کیږي. نن سبا انالاگ کیمرز چې ورته وایي سکیورټي کیمرې لپاره هم کوکزل کیبل نه استفاده کیږي. او کوکزل کیبل چې ده دغه شکل ده چې په منځ کې یو دغه کنډکټور لري او داسې یو پلاستیکي پوښ لري او ترڅنګ یو زرورق او داسې یو سیمي پوښ هم لري. همدغه ساده ډیزاین ده او ترڅنګ ورسره کنیکټرز استفاده کیږي چې دغه کنیکټر ته بي ان سي کنیکټرز ویل کیږي چې د سکیورټي کیمرې او تلویزیون او دوه لپاره استفاده کیږي. د دې ترانسمیشن نسبتا تر 115 متره پورې ښه سیګنال ترانسفر کوي خو کله چې فاصله له 115 مترو نه زیاتیږي بیا سیګنال ضعیفه کیږي، بیا مجبوره ترمنځ یو ریپیټر استفاده شي تر څو سیګنال بیرته قوي شي. که چیرته فاصله له 115 مترو نه اضافه وي نو بیا په هغه صورت کې باید ریپیټر استفاده شي. نو دا شو کوکزل کیبل. بل مونږ تاسې فایبر اپټیک کیبل لرو. فایبر اپټیک کیبل کله چې مونږ تاسې ډیټا ډیره زیاته وي، مثلا په ډیره غټه اندازه مونږ تاسې ډیټا ترانسفر کولی یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته، یا مثلا دوه دفترونه دي سره وصلوي د دوی ټوله ډیټا له یوه دفتر نه بل ته انتقال صورت نیسي او ډیره زیاته ډیټا وي او فاصله هم ډیره زیاته وي، مثلا یو دفتر بل دفتر ډیره زیاته فاصله ولري نو په هغه صورت کې بیا مونږ تاسې فایبر اپټیک کیبل نه استفاده کوو. فایبر اپټیک کیبل چې ده د دنیا انټرنیټ هم د فایبر اپټیک کیبل په ذریعه وصل ده. مثلا یو مملکت امریکا ده، بل مملکت مثلا لندن ده، ترمنځ اوبه دي، اوبو کې هم دوی فایبر اپټیک کیبل تیر کړی ده تر څو یو ملک له بل ملک سره وصل شي. یعنی ملکونه هم د انټرنیټ په ذریعه د فایبر اپټیک ترانسمیشن استفاده شوی ده چې تر څو یو ملک له بل ملک سره وصل شي. نو په داخلي نیټورک کې هم زیاتره هغه وخت استفاده کیږي کله چې مثلا یو اداره مثلا دوه درې تعمیره ولري او د تعمیرو ترمنځ فاصله زیاته وي چې مونږ تاسې ټویسټډ پیر کیبل استفاده کولی نه شو، نو په هغه صورت کې مونږ تاسې بیا فایبر اپټیک کیبل استفاده کوو. فایبر اپټیک کیبل چې ده په ډیره زیاته فاصله کې په ډیر های سپیډ سره ډیټا ترانسفر کوي او په دې کې بیا مونږ تاسې دوه قسمه فایبر اپټیک لرو چې یوه ته سنګل موډ فایبر اپټیک کیبل وایي او بل ته ملټي موډ فایبر اپټیک وایي. سنګل موډ فایبر اپټیک زیاتره د ډیرو غټ فاصلو لپاره چې فاصله ډیره زیاته وي، مثلا یو ښار له بل ښار سره وصلوي، په هغه صورت کې بیا سنګل موډ فایبر اپټیک استفاده کیږي. او ملټي موډ لکه مخکې چې ما ویلې چې یو اداره مثلا دوه درې تعمیره لري، تعمیرو ترمنځ یو څه فاصله ده، نو په هغه صورت کې بیا له ملټي موډ فایبر اپټیک کیبل نه استفاده کیږي.
نو یو لانګ ډیسټنس شو او بل کم ډیسټنس شو. په سنگل موډ د لانګ ډیسټنس لپاره او د ملټي موډ چې د سمال ډیسټنس لپاره استفاده کیږي. د دې فایبر اپټیک کیبل شکل هم ډیر مختصر ده چې په دې کې دغه هغه کوم چې ډیټا ترانسمیټ کوي کور لیول دی ته ویل کی یا کور ورته وایي دا چې د رڼا په ذریعہ باندې دا ډیټا له یو ځای نه بل ځای ته انتقالي، یعنی رڼا چې د ریفلیکټ کوي انعکاس کوي. کله چې رڼا په یو ځای کې لګیږي، مثلا کله چې د ډیټا ترانسمیټ شروع کیږي، مثلا رڼا دلته ولګیده بیا د په دغه شکل باندې یو ساعت نه بل ساعت ته انعکاس پیدا کوي ترڅو ډیټا له یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته ترانسفر کیږي. نو دې ته فایبر اپټیک کیبل وایي چې دا هم یو نوع ترانسمیشن میډیا ده چې نن سبا ډیر زیات استفاده ترې کیږي ځکه چې د ډیټا سایز ورځ په ورځ زیاتیږي نو او فاصله هم کله چې زیات وي په هغه صورت کې بیا فایبر اپټیک کیبل نه استفاده کیږي. په بیسیک نیټورک کې د فایبر اپټیک په حق لا همدومره معلومات په زما په نظر کافي وي، خو که چیرته د دې په حق لا ډیر زیات معلومات غواړئ نو کېدای شي چې کمنټ کې راته ووایاست ترڅو زه په آینده ویډیوګانو کې د فایبر اپټیک کیبل په حق لا نورې ویډیوګانې هم جوړې کړم. نو دوستانو دا زموږ ګایډډ میډیا شوله چې که چیرته ډیټا د یو ډیوایس نه بل ډیوایس نه د ګایډډ میډیا په ذریعه انتقالو نو موږ تاسې په درې قسمه ګایډډ میډیا ویلې چې په هغه کې یو ټویسټډ پیر کیبل شو چې موږ تاسې پکې سټریټ کیبل جوړم کو، بل کوکسل کیبل شو او بل فایبر اپټیک کیبل شو چې دغه درې نوعه د ګایډډ میډیا د چې کله ډیوایس یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته ډیټا انتقالي کی. بل پکې ان ګایډډ میډیا راځي چې هغه بیا په آینده ویډیو کې چون وایرلیس نیټورک کېږي په آینده ویډیو کې په دې بحث وکړو. په دې ویډیو کې به هم دومره بحث وي. که چیرې کوم سوال یا کوم نظر لرئ زه په خدمت کې یم. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.